سلامونه او نیکی هیله درنه او قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو نن یو ځل بیا زه عارف وریا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم او له نوي درس سره په دې هیله چې د ویډیو تر پایه پورې له ما سره واوسیږئ او دغه درس له ما سره تعقیب کړئ. سلام هموطنان نهایت عزیز، من عارف وریا باز هم در خدمت شما عزیزان هستم با یک درس جدید. امیدوار هستم تا آخر این ویدیو با من باشین تا که درس جدید را یاد بگیرین. د نن ورځې درس دوستانو چې دا د انګلیسي ژبې ځینې لغتونه دي او د هغوی په جملو کې استعمال ده، نو راځئ چې د انګلیسي دغه ځینې لغتونه موږ تاسو زده کړو او په جملو کې هم استعمال کړو. دوستان نهایت عزیز، درس امروزی ما چند تا از لغت‌های انگلیسی هستند و استعمال آنها در جملات هستند و در عین حال تلفظ آنها است که من می‌خوام که شما تلفظ درست آنها را هم یاد بگیرین. دوستانو سره لدی چې نوی لغتونه دي د دې معنا به زده کوو او په جملو کې د دې استعمال به زده کوو. ورسره د دې لغتونو تلفظ هم ډیر ضروری ده. نو زه یو لغت دوه درې ځلې زه وایم، څلور ځلې به یې زه وایم تر څو تاسو ښه واورئ. نو هیله ده چې ما پسې تکرار کړئ، چې کله زه کوم لغت وایم ما پسې تکراروئ تر څو د هغه صحیح تلفظ ستاسو زده شي. د هغې نه وروسته به زه ترجمه کوم، بیا به یې په جمله کې استعمالوم. دوستان نهایت عزیز، یک لغت ما 4 بار میگم، لطفاً پشت ما تکرار کنین، بعدا ما ترجمه میکنم و باز در جمله استعمالش میکنم تا که شما خوبتر و بهتر اون را بفهمین. نو راځي دوستانو چې دغه لغتونه په ګډه سره زده کو. پس بیاین دوستان عزیز که این لغت‌ها را با هم یک جای یاد بگیریم. بس استاپ، بس استاپ، بس استاپ، بس استاپ. بس استاپ دوستانو څه شي ته وایي؟ د بسونو تمځای یا استادگاه بس ها یا ملی بس یا موتره کلانه بس میگه. استادگاه را چی میگه؟ بس stop. بس stop. I am at the bus stop. I am at the bus stop. I am at the bus stop. زه د بسونو یا د موټرو په تمځای کې یم. من در استادگاه موترها هستم. کاشیر، 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 کاشیر. کاشیر دوستانو چه شی ته وایي؟ خزانه دار. کاشیر چی را میگه دوستان عزیز؟ خزانه دار را میگه. یا هغه کس چې په یو دکان یا هټۍ کې وي او موږ تاسو سودا ورناخلو، موږ نه پیسې اخلي او موږ ته چینج بیرته راکوي، هغه ته چی وایي؟ کاشیر وایي. دوستان عزیز، کسی را میگه که در دکانها مثلا ما شما میریم سودا میخریم، پول برشان میتیم، چینج ما را پس میته، اون را میگه کاشیر. کاشیر، خزانه دار. شیما is a cashier. شیما is a cashier. شیما یو خزانه دار ده. شیما یک خزانه دار است یا کاشیر است. کوک، 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 کوک. پخوونکی یا آشپز. دوستانو کوک پخولو ته هم وایي او پخوونکی ته هم وایي. دوستان عزیز، کوک آشپز هم میگه و پختن را همچنان میگه. لطیف is a good cook. لطیف is a good cook. لطیف یو ښه پخوونکی دی. لطیف یک آشپز خوبی است. friend، friend، friend ملګری، دوست. رشاد is my friend. رشاد is my friend. رشاد is my friend. رشاد زما ملګری دی. رشاد دوست من است. house، 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 house کور، خانه. My house is new. My house is new. خانه من نو است. زما کور نوی دی. زما کور نوی دی. mechanic، 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 mechanic مستری، مستری. میرویس is a mechanic. میرویس is a mechanic. میرویس یو مستری دی.
میرویس یک مستری است. question 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 پختنه سوال Can I ask you a question? Can I ask you a question? Can I ask you a question? آیا زه کولی شم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم؟ آیا من می توانم از شما یک سوال کنم؟ question پوښتنه student 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 زده کوونکی شاگرد شاگرد My son is a student. My son is a student. زما زوی یو زده کوونکی دی. پسر من یک شاگرد است. Student. Work. 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 کار. کار. I want to go to work. I want to go to work. I want to go to work. زه غواړم چې کار ته لاړ شم. زه غواړم چې کار ته لاړ شم. من میخواهم که کار بروم. من میخواهم که کار بروم. Answer. 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 ځوابول جواب دادن. Answer. Can you answer my question please? Can you answer my question please? Can you answer my question please? آیا تاسو کولی شئ چې زما د پوښتنې ځواب راکړئ؟ آیا شما می توانید جواب سوال من را بدهید؟ Question. Ask. 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 پختل پرسیدن. Ask me some questions please. Ask me some questions please. هیله ده چې له ما نه یو څه پوښتنې وکړئ. لطفاً از من چند سوال کنید. یا لطفاً از من چند سوال بپرسید. Learn. 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 زده کول. یاد گرفتن. یاد گرفتن. I want to learn English. I want to learn English. I want to learn English. زه غواړم چې انګلیسي زده کړم. زه غواړم چې انګلیسي زده کړم. من میخواهم که انگلیسی را یاد بگیرم. Talk. 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 خبرې کول. حرف زدن. Can I talk to you now? Can I talk to you now? Can I talk to you now? آیا زه کولی شم اوس له تا سره خبرې وکړم؟ آیا من می توانم با شما حال صحبت کنم؟ یا آیا حال من می توانم با شما صحبت کنم؟ Walk. 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 قدم وهل یا قدم زدن. Let's walk together. Let's walk together. Let's walk together. راځه چې یو ځای قدم ووهو. بیا که یک جا قدم بزنیم. Walk. Big. 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 ستر. بزرگ. بزرگ. This is a big house. This is a big house. دا یو ستر کور دی. این یک خانه بزرگ است. Big. Big. Modern. 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 Modern.
عصری عصری. We have a modern house. We have a modern house. We have a modern house. مونږ یو عصری کور لرو. ما یک خانه عصری داریم. Modern. New. 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 نوی یا جدید. دوستانو اکثر دغه نو اکثر دوستان نیو تلفظ کوي. نیو نه د دوستانو. دوستان عزیز اکثر دوستا می نیو تلفظ میکنن. اصلا نیو نیستک، نو استک. نو نو. She has a new car. She has a new car. She has a new car. هغه یو نوی موتر لري. او یک موتر جدید دارد. New. Old. 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 زوړ یا کهنه. Old. Lina has an old computer. Lina has an old computer. لینا یو زوړ کامپیوتر لري. لینا یک کامپیوتر کهنه را دارد. Old. کهنه. Always. 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 تل. همیشه. I always sleep early. I always sleep early. زه تل وقتی ویده کیگم. من همیشه زودتر میخوابم. Always. همیشه. Now. 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 اوس. حاله. Please don't talk to me now. Please don't talk to me now. هیله ده چې اوس له ما سره خبرې ونه کړې. لطفاً حال با من صحبت نکن. Now. Now. Very. 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 دیر. بسیار. I can speak very well. I can speak very well. زه ډیرې ښې خبرې کولی شم. زه ډیرې ښې خبرې کولی شم. من بسیار خوب حرف زده میتونم یا من بسیار خوب گپ زده میتونم. I can speak very well. ډیره زیاته مننه دوستانو. دا وی نوي لغتونه. هیله ده چې دا لغتونه تاسو ښه زده کړئ. که چیرته په کوم تلفظ کې مشکل لري په کامنټ کې راته ولیکئ. نو دوستانو کوشش وکړئ چې بیا ورته غوږ ونیسئ ترڅو دغه لغتونه ستاسو ښه زده شي او په معنا باندې هم پوه شئ او وکولی شئ چې په جملو کې هم استعمال کړئ. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیز. باز هم از شما خواهش میکنم که این لغت ها را تکرارا بشنوید، با تلفظش آشنا شوید، معنایش یاد بگیرین و کوشش کنین که در جملات از اینا استفاده بکنین تا که خوبتر و بیشتر یاد بگیرین این کلمات را. و لطفاً هر کدامتان دوستانی که واقعا میخواین لسان انگلیسی را یاد بگیرن لطفاً 5 تا از این لغات ها را در کامنت برای ما در جملات استفاده کنین. دوستان و هغه دوستان چې رښتیا هم غواړي چې د انګلیسي ژبه زده کړي نو له دغه لغتونو نه چې تقریبا 22 لغتونه دي له دغه 22 لغتونو نه 15 لغتونه تاسو راته په کامنټ کې په جملو کې استعمال کړئ ترڅو زه وپوهیږم چې تاسو زده شوي دي او ښه ورباندې پوه شوي یاستئ. بیا هم ډیره زیاته مننه د قدرمنو هیوادوالو. انشاءالله چې راتلونکي درس په انتظار اوسیږه. نوی درس به زه په راتلونکي اونۍ کې در سره شریکوم. باز هم تشکر دوستان نهایت عزیز. انشاءالله که درس جدید را در هفته آینده همراهتان شریک می‌سازم و لطفاً لغت‌ها را یاد بگیرین. Do not forget to subscribe my YouTube channel.